بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست. تفسیر 18 درس ته. نن د الله جل په مرسته خپل درس ته دوام ورکوو او نوي آیتونه به تفسیر کړو. زموږ د نن ورځ درس د سورت بقره 106 آیت نه تر 113 آیت پورې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هغه څه چې ننسخ نسخه کړي دي مونږه من آیات د آیتو څخه او ننسها او یا هم هیرو مونږه هغه نأتي راوړو بخیر بهتره منها د هغه څخه او مثلها او یا هم په مثل د هغه. الم تعلم آیا نه پوهېږي ان الله بېشکه چې الله جل علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قادر ده. نسخه په لغت کې تغییر ته ویل کېږي او په اصطلاح کې د الله جل په احکامو کې تغییر راوستلو ته هغه ته نسخه ویل کېږي. او نسخه په څلور قسمه ده. یو دا چې هم آیت نسخه شوی وي او هم حکم نسخه شوی وي. دویم نسخه چې هم حکم او هم آیت پاتې وي. دریم چې حکم پاتې وي خو آیت نسخه شوی وي. څلورم آیت پاتې وي خو حکم نسخه شوی وي. او کله چې حکم نسخه کېږي نو د هغه په ځای چې بل حکم راځي درې حالته لري. یو دا چې د هغه حکم څخه اسانتره وي نو دغه اجر بیا د هغه حکم څخه کم ده. او دویم چې د هغه حکم سره برابر وي نو د حکم دغه حکم اجر د بل حکم له اجر سره برابر ده. او له وختینی حکم څخه سختره وي نو دغه اجر بیا د وختینی حکم د اجر څخه زیات ده. کله چې الله خپل آیتو کې نسخه راوستو نو دغه یهودیان ویلي چې د الله په کلام کې د الله په آیتو کې عیب ده ځکه چې الله خپل آیتو کې نسخه راوستو. نو الله فرمایل ان الله دغه په خاطر خپل آیتو خپل کلام کې نسخه راوستو ځکه چې الله د خپل آیتونو خپل کلام دغه نوې زمانې په مناسبت تغییر کړل. د نوې زمانې په مناسبت سره جوړ کړل. علم تعلم ان پوهیږي ان الله بشک چې الله جل له دغه لپاره ملک السماوات بچی د اسمانونو او الارض او د ځمکې وما لكم او نست تاسو ته من دون الله بغیر د الله څخه من ولي هیڅ دوست ولا نصير او نه هم مددکار. دغه آیت کې د الله د ملکیت صفات ذکر شوی ده. یعنی الله د ټولو اسمانونو او د ځمکې باچا ده. دلته د خاطر فقط اسمان ذکر شوی ده او نور مخلوقات نه ذکر شوی ځکه چې انسانان فقط اسمان او ځمکه پیژني. د په خاطر فقط هر ځای ځمکه اسمان ځمکه ذکر کیږي او مخلوقات نه ذکر کیږي. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او د انسانانو لپاره بغیر د الله څخه هیڅ دوست او کومک کوونکی نشته. ولی یعنی دوست هغه تل کېږي چې بعض وخت انسانان سره کومک کوي او بعض وخت کومک نه کوي. او نصیر کومکونکی دی چې همیشه انسان سره کومک کوي. ام تريدون ایا غواړئ تاسې انده چې تاسو سوال وکړئ تاسې رسولکم د رسول تاسو څخه کله څنګه چې سوال کړل شوی و موسی د موسی علیه السلام څخه من قبل مخکې نه. ومن يتبدل الكفر او هر هغه څوک چې بدلوي کفر بالایمان په ایمان سره فقط په تحقیق سره ضل ګمراه شو السبیل د برابر لارې څخه. هم تريدون ان تسالوا قریش محمد صلی الله علیه وسلم په نس راغل او محمد صلی الله علیه وسلم ته وویل که چېرته د صفا غر مونږ ته په طلا باندې بدل کړي نو موږ هغه په تا باندې ایمان راوړو. نو الله جل محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه کسانو د موسی علیه السلام څخه هم داسې فرمایشي معجزې غوښتې او کله چې موسی علیه السلام ته فرمایشي معجزې راوړل نو موږ به ایمان نه راوړو او دوی بیا فرمایشي معجزې غواړي ایمان د راوړلو په خاطر نه غواړي. ود خوخوي كثير زیات من اهل الكتاب د اهل کتاب څخه لو دا چې يردونکم وګرځوي دوی تاسې من بعد ایمانکم بعد ایمان ستاسو څخه کفارا کافران حسدا د وجې د حسد من انفسهم د نظر نفسونو دوی څخه من بعد له مغزه چې تبین ښکاره شو لهم الحق دوی ته حق فعفو پس عفو وکړئ تاسې واصفحوا او مخ وګرځوئ تاسې حتی تر څو چې یأتي الله راولي الله بامره امر خپل. ان الله بشک چې الله على كل شيء په هر څه باندې قادر ده. وده كثير من اهل الكتاب دغه یهودیانو به مسلمانانو ته هم دیني او هم جامع ضرر به ورته رسوه. نو الله جل مسلمانانو ته فرمایل یعنی تر څو چې زما حکم تاسو سره نازلیږي یعنی د جهاد حکم تر څو چې نازلیږي نو تاسو هغه وخت پورې دغه یهودیانو خبرو ته واک منیسئ او دغه څخه مخ ګرځوئ. ان الله على كل شيء قدیر او الله په هر څه باندې قادر دی. که چېرې الله وغواړي چې دغه مسلمانان د یهودیانو پر سر غالب کړي یعنې کامیاب کړي نو الله ته دا کار زیات اسان دی. الله په دغه کار باندې قادر ده.
واقیموا الصلاة او قایمو ساتئ واقیموا الصلاة او قایمو ساتئ تاسې لمونځ وآتوا الزکات او ورکړئ تاسې زکات وما تقدموا هغه څه چې وړاندې لېږئ تاسې لانفسکم دپاره نفسونو ستاسې من خیر د نیک کار څخه تجدوه پیدا کوئ تاسې هغه عند الله په نزد الله له ان الله بشک چې الله بما په هغه څه چې تعملونه کوئ تاسې بصیر بینا ده. وقیل الله وفرمایل یعنې تر څو چې زما حکم تاسو ته یعنې زما د جهاد حکم تاسو ته رانازلېږي نو تاسو ته هغه وخته پورې لمونځونه کوئ او زکاتونه ورکوئ او خپل ځانونه زما په عبادت کې مشغول کړئ او هغه وما تقاتلوا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله او تاسو چې همدغه نیک کارونه کوئ دغه اجر الله تاسو ته د آخرت په ورځ درکوي ان الله بما تعملون بصیر او هغه څه چې کوئ تاسو الله په هغه باندې بینا ده او د دغه اجر حتما تاسو ته دررسوي. وقالوا اول دوی دي لن يدخل الجنة هیڅ وخت داخل نشي جنت الا مگر من څوک چې کان يهودا يهودي او نصارى او یا هم نصاري تلك دغه امانيهم باطل ارزوګانو د دوی دي. قل اي محمد صلی الله علیه وسلم هاتوا راوړئ تاسې برهانکم ښکاره دلیل ستاسې ان کنتم که چیرې اصلي تاسې صادقین رښتونکي. وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى دغه يهوديان او نصارانو ویلې چې بغیر د يهوديانو او نصارانو څخه بل هیڅوک جنت ته نه ننوځي یعنې فقط جنت د یهودیانو او د نصارانو لپاره جوړ شوی ده. تلک امانیهم نو الله جل وفرمیل چې دوی فقط یو باطل ارزو ده چې هیڅ وخت دا په حقیقت باندې نه تبدیلیږي. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین الله جل محمد صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دوی ته ووایي که چېرې تاسو خپله خبره کې رښتونکي یاستئ یعنې خپله خبره کې رښتونکي یاست چې تاسې وایي جنت د یهودیانو نصارانو لپاره فقط ده نو تاسو یو دلیل راوړئ چې تاسو دا خبره تصدیق کړئ یعنې ما وښیي چې تاسو خبره رښتیا ده. برابر کې من هغه چا چې اسلمه تسلیم کړی وي وجهه مخ د هغه لله الله لپاره او هغه چې هغه محسن نیککاره وي فله پس د هغه لپاره اجره اجر د هغه عند ربه په نزد پروردګار د هغه ولا خوف او نه به وي ویره علیهم پر دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. د آیت کله فرمایل بلکې هغه کسان جنت ته ننوځي چې دوی د الله باندې ایمان لري د الله احکام ته خپل ځانونه تسلیم کړي وي او د الله احکام باندې عمل کوي او هغه قبول کړی وي او هو محسن او محسن یعنې نیک کارونه کوي پس دغه کسانو لپاره دوی د دغه نیکو عملونو اجر د دې الله په نزد یعنې آخرت کې دوی دغه نیکو عملونو اجر دوی ته ورکول کېږي ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون او دوی باندې به د قیامت په ورځ په آخرت کې به نه په دوی باندې ویره وي او نه به هم دوی غمجن وي یعنې دوی باندې به دغه ویره نه وي چې دوی دا ویره ولري چې موږ د نیکو عملونو اجر ضایع نه شي او نه به دوی د خپل ایمان راوړلو له وجې او نه به هم د خپلو د نیکو عملونو له وجې به غمجن وي.